والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صبر پینزو ورځونه یا د شپږو ورځو مسلسل زه بیانونه کوم نه مرۍ مې خرابه شوې ده، خو محترم شیخ روح الله توحیدي صاحب دعوت راکو، نو د ګران رور او د مخلص دوست دعوت بیا څوک نشي رد کولی. د هغې دلاسه زه رالم یو څو منټه نصیحت به زه تاسو ته کوم مختصر، خو باقي تاسو سره د علماء کرام شتي، دوی به تاسو ته نصیحتونه کوي. غلي کښېنه کوم چې بره الله سبحانه وتعالى بقرآن کې وایي سورة الحشر په دې آخري مخ کې د آیت شتي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نو دې آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي چې ای ایمان والو اتقوا الله، په ځان کې تقوا پیدا کړئ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، او هر نفس دې دې ته وګوري چې د سبا دپاره یې څه لیږلي. دې ته وایي فکر آخرت، او دې ته وایي د آخرت دپاره سوچ. نو زموږ تاسو ټولو ته دا نصیحت ته چې د آخرت فکر کوئ، د خپل آخرت او د هغې دپاره تیارې. ګوره د آیت کې الله وایي ولتنظر نفس ما قدمت لغد، د سبا دپاره یې څه لیږلي. د قیامت یې دومره رانږدې کړی دی موږ ته، لغد سبا یې ورته ویلي. هر راتلونکی شی چې دی هغه نږدې دی. لقمان حکیم خپل زوی ته ډېر نصیحتونه کړي، یو نصیحت ورته دا کړی وي زویه دا خبره یاده ساته د کوم وخت نه چې ته پیدا شوی نو ته د دنیا نه روان شوی. دا ډېره ژوره خبره ده، نو په دې باندې هر سړی رسي نه. خو چونکې لقمان حکیم نو د حکمت ته خبرې به یې کولې. وایي د کومې ورځې چې ته د مور د خېټې نه راوتې ته روان شوی او دنیا دې وایي شاته پرېښودې ده. نو موږ ټول اوس روان یو او دنیا رانه شاته پاتې کېږي، موږ مخې ته روان یو. یو ورځ به داسې راشي چې زموږ ملاقات به د رب العالمین سره وشي. نو د هغه ورځې لپاره تیارې. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله وایي د خلکو حساب کتاب او د حساب کتاب ورځ نه نږدې شوه. وهم في غفلة، هغوی په غفلت کې دي. معرضون، مخ اړوونکي دي، اعراض کوونکي دي د دې قرآن نه، د دې دین نه، د دې شریعت نه. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وی بعثت انا والساعه كهاتين، ما او قیامت داسې راغلي لکه دا دوه ګوتې. دا دوه ګوتې څنګه یو شان دي، دقه شان رسول صلی الله علیه وسلم او قیامت راغلي. مطلب رسول صلی الله علیه وسلم بعثت پسې قیامت نږدې دی. او دې آیت کې الله دا خبره کړې ده اقترب للناس حسابهم. په بل آیت کې الله وایي اقتربت الساعه، قیامت ډېر نږدې شوی. ګور اقتربت الساعه دې ترجمه ده د قیامت نږدې شوی ده، ډېر نږدې شوی. نو د قیامت نږدې دی، آخرت نږدې دی. د هغې لپاره سوچ پکار چې ما ورته کړي څه دي د هغه ورځې لپاره. هغه عظیمه ورځ، هغه اوچته ورځ، هغه اوچته ورځ، د هغې لپاره محنت او کوشش پکار دی. زه به یو څو خبرې تاسو ته وښیم چې دا طریقه خپله کوي، نو انشاءالله د آخرت ته تیاری به وشي باذن الله. اولنۍ خبره دا ده چې د خپل منهج او د عقیدې خیال ساتئ. کومه عقیده چې الله سبحانه وتعالی تاسو له درکړې د سلفیت عقیده او د اهل حدیث توب د عقیده، نو دا اوچت نعمت ته چې الله سبحانه وتعالی تاسو له درکړی. اوچت نعمت ته، اوچت نعمت. ځکه د سړي سره هېڅ هم نه وي، صرف ورسره دا عقیده یي که نه، نو دې د خپل تندی د خاورو نه اوچتې، ټول عمر د الله ته په سجده پرېوځي. دا خالص سلفیت. خو دا اهمه نقطه راته بیانوم چې سلفیت ګوره په نوم صرف سلفیت نه دی،
هر رفع الیدین کون کې سلفی نه دی، هر هغه انسان چې امین په تیز وي هغه سلفی نه دی، او هر هغه انسان چې پنسي د ګیټو نه بره ساتي هغه سلفی نه دی. وایي سلفیت یو نظریه ده، یو منهج دی، یو مسلک دی. و دې سم کېدی چې یو عالمي او هغه ته هغه قول راجح کاری چې په منځ کې به امین په تیزه نه وي. مثال کې دا قول ورته راجح کاری، منهج د سلفیت دا سلفي دی. یو سړی امین په تیزه وي منهج د سلفیت نه دی به سکي. ډېر داسې شتي ګمراه فرقو کې چې هغوی مثال کې دا خبره ورته راجح کاری چې رفع الیدین په منځ کې کوي. نو موږ یو سړی په رفع الیدین باندې ولید اوس په ده باندې دا ټاپه راچوي چې دا سلفي دی، دا حدیث دی. نه، نن سبا مرض دا دی چې خلک د جعلي سلفیت او اصلي سلفیت په منځ کې فرق نشي کولی. یو ګوره جعلي سلفیت دی، نقلي سلفیت دی، یو اصلي سلفیت دی. اصلي سلفیت او زه د هغې تعبیر کوم ټنګېدلی سلفیت، هغه سلفیت دی چې کم د قرآن او حدیث منل په فهم د سلف صالحین، د دین چې کم مشران تیر شوي صحابه کرام تابعین، هغوی د قرآن او حدیث څنګه مسلې راویستې دي، څنګه په هغوی پوه شوي دي، مکه شان پرې پوهېده. د هغوی نه مخکې به نه ځي چې ته د ځان نه مجتهد الدهر او مجتهد العصر جوړ کړي او ځان د قرآن هم یې ښودلی کور کې ترجمې سره او حدیث ترجمې سره یې ښودلی چې څه مخکې د راځي هغه بیانې، دا سلفیت نه دی. نو سلفیت یو نظریه ده، یو منهج دی. د وسطیت هغه منهج دی چې نه پکې غلو شتي، نه پکې افراط شتي او نه پکې تفریط شي، نه به د حد نه اوړي نه به د حد نه کمېږي. او په دې به زه تاسو ته یو دوه درې مثالونه ذکر کوم. دا ډېره اهمه خبره ده، که زما نه ټول وخت په دې کې ولګي یو څو منټه هم څه خبره نشته. زموږ منهج دی په منځ د افراط او د تفریط کې. مسله د تقلید به ولو او خبره به واضحه کړو. الحمدلله خبره به حق خبره کوو، که هغه زموږ د قوم خلافي او که هغه زموږ د ملګرو خلافي او که د هر چا خلافي، چې خبره حق به وایو، باطل ته به باطل وایو، که څوک رانه خفه کېږي او که څوک خوشحالي. د تقلید دا مسله ده. علوم تقلید داسې تقلید کول چې د پلانې مولا د موبایل بند کړه وره، علوم تقلید کول داسې تقلید کول چې د پلانې مولا څه ووایي، نه دا د الف نه د یا پورې ټول صحیح دي او په دې پسې موږ روان یو. اگر کله د خبره د قرآن او حدیث خلافي نو دا هېڅ شک نشي چې دا ګمراهي ده. د دې نه خو شریعت منع کړې ده. امام مالک رحمه الله وایي چې د هر انسان د خبرې نه څه اخیستی کېږي او څه به پرېښودی کېږي، سوای د دې قبر والا نه. او به یې کې اشاره چاته وه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. درود تاسو ډېر رو ووایئ صلی الله علیه وسلم. درود دې شوی، درود دا ډېر خوږ ذکر دی، د دې د لاسه برکتونه او رحمتونه راوړي. او د دې د لاسه الله غټې مسلې اساني دا یو فایده مخې ته راغله. دا ګورې تجربه شوې خبره ده چې کله یو کار تاسو ته ګران شي په رسول سم درود ډېر وایي، الله به ته اسانوي. دا تجربه شوې خبره چې کله ته یو کار اسان شو درود په رسول سم ډېر وایي، کار به اسانوي. الله دې موږ ته ټول کارونه اسان کړي. ما خبره تقلید کوله چې دغه اولنی قسم تقلید دا خو دا خلک په صفا ګمراهۍ کې دي، کوئی شک نشته. څنګه ته وایي چې د یو مولا خبره د اول نه د اخره پورې ټولې صحیح دي، اگر که د قرآن او حدیث خلافي، دا خو د مسلمان طریقه نه شوه. موږ دا وایو الحمدلله چې مولیان او علما امامان دا زموږ د سر تاجونه دي او زموږ د سترګو تور دي، زموږ د زړه سرونه دي. خو کوم ځای کې چې د هغوی خبره چېرته اجتهاد وکړي او قرآن او حدیث خلاف شي، نو موږ د احترام سره دغه عالم، دغه مولوي صاحب، دغه امام صاحب خبره پرېږدو او د هغه عالم خبره ومنو د چا سره چې حق. دریم قسم خلک کم یو دي، اولنو قسم والا زیاتې کړی دی او دویم قسم والا په حق دي، کوم چې ما بیان کوم چې هغه د وسطیت منهج دی. دریم منهج دا دی چې مولا هېڅ شی نه دی، عالم د سره څه شی نه دی. اولنی قسم زیاتې کړی دی، نه دی. دریم قسم بالکل هغه علما د سره په څه کې شمار کړي نه دي. نو چې ته ورته وایې پلانی مولا زمړه موږ امام صاحب پرېښودی، ته د مولا خبرې کوي. نو دا خبره ما په ډېرو بیانونو کې وکړه چې امام صاحب به تا پرېښودی، موږ نه دی پرېښودی. موږ امام صاحب نه پرېږدو، ولې پرېږدي امام صاحب؟ امام صاحب خو زموږ امام دی. امام صاحب زموږ امام دی، په موږ باندې د بر اسمان دی. خو دومره دا که کوم ځای کې د هغه نه چېرته اجتهادي خطا شي او هغه همیشه کوشش کړی دی چې قرآن او حدیث د مسلې راوباسي، انسان دی.
ما تاسو امام مالک خبرو کړه چې هر انسان د خبرو نه بس اخلي سبب پرې دی سوای د رسول صلی الله علیه وسلم چې ټول خبرې صحیح دي. نو ګوره دا زموږ منهج دی، د علماو قدر او احترام کوي. د بعض ملګري د ځان نه مفتي جوړ کړی، د ځان نه غټ دغه جوړ کړی، بته نشتی په دې علماو پسې منخته او پلانې شیخ مړ پرې دا په دې مسله کې نه پوي، پلانې شیخ په دې مسله کې نه پوي. نه دا بلکې بعض ظالمان پکې یو کس په مخ کې یو کس ما ته خبره کوله، ما د یو کس سره بحث کو په دې مسله کې چې پلانې عالم او د امت غټ عالم مو ته ذکر چې دا پلانې عالم په دې مسله کې دا وایي، ما ته به جواب کوي چې هغه سړی و او زم سړی یم، هغه سړی و زم سړی یم، او دا دیاړي مارو دیاړي وایي کوله غریب الف ته لوړ وي، خو هغه سړی دی وایي زم سړی یم. نو دا هغه خبر راته مه کوه، دا د کوم ځای منهج دی؟ دا منهج خو موږ ته قرآن او حدیث نه ښوولی، او دا منهج خو موږ ته صحابه کرامو نه دی ښوولی، او دا منهج موږ ته زموږ استادانو علماء کرامو مشرانو علماء خو موږ ته دا نه دی ښوولی. تاسو ته دا منهج ښوولی؟ چاته ښوولی چې په علماو پسې داسې خبرې کوئ، سپکې پسې وایي که دشمن دي که نه دشمن، هغه سره به هم ښه په عزت خبرې کوي، په احترام به خبرې کوي. چې دشمن دي مخې ته راشي هم ادب او احترام به یې کوي، ښکلي اخلاق به استعمالي. ابوالعز یو کس ما ته دا واقع بیان کړه د شیخ القرآن علامه سید عبدالسلام رحمه الله. الله سبحانه وتعالی د هغه په قبر باندې د رحمتونو باران راووري، الله سبحانه وتعالی ول هغه قبر د جنت باغچه وګرځي، او الله دې زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. یو چت اخلاق ولا انسان زي که ښکلي اخلاق زده کول غواړي او صحیح منهج او اعتدال والا مسلک، نو د شیخ صاحب بیانونه واورئ، تاسو ته به د هغه منهج واضح شي. هغه ملګري وایي زه د شیخ صاحب سره ناست وم او دا واقعه ما ته 3 ورځې مخکې بیانوله، وایي زه د شیخ صاحب سره په ګاډي کې ناست وم او د یو ملا په کور باندې تېر شو، او دغه ملا په شیخ صاحب پسې یعنې ښه بدې ردې ویلي دي، ښه په دې شیخ صاحب پسې ګډې وډې ویلي دي، تر دې چې هغه ذاتیاتو ته ورغلی. وی شیخ صاحب ما ته چې دا کور دې ولیدو، ما چې دا دغه فلاني مولوي صاحب دی، مولوي صاحب ټکی ورسره مو وي بس نور هېڅ مو وي دغه فلاني مولوي صاحب کور دی، وایي دغه کور دی. نه یې پسې کنځلې وکړې، نه یې بدې ردې وویې، نه یې ووایي چې دغه فلانی ظالم دی، نه یې ووایي دغه کنځلمار دی، نه یې ووایي دا زموږ دښمن دی، خو صرف دومره ووایي وایي دا کور دې ولیدو دا دغه فلاني مولوي صاحب کور دی. وایي دې ته وایي اخلاق، دې ته وایي علم، دې ته وایي سلفیت. دا سلفیت دی. که دشمن زما ما ته کنځلې کوي او زه هم کنځلې شروع کوم، په ما کې او پای کې فرق څه پاتې شو؟ په سلفي او غیر سلفي کې خو فرق دا دی چې د سلفیت د منهج د سلفي منهج واضح پته لګي دا سړی سلفي دی، خلک ګواهي کوي او دا سړی سلفو په منهج دی. د سلفي معنی زده کوي. سلفي مطلب دی د صحابه کرامو په نقش قدم چې روان، نو صحابه کرامو چې د خپل دشمن ته دې کنځلې کړي دي، بدې ردې ویلي، بیا په خپل منځ کې چې د صحابه کرامو کوم اختلافات راغلي هغه مینه محبت ته د هغوی وګوره. زموږ د سلفیانو په منځ کې وړه مسله وي، د رکوع نه بعد بلاس په سینې کې دی او که نه سیده به یې نیسي، دا وړه مسله ده، دا بس پرې دا بدعتي وي. لکه څه کوم بدعتي کړی وایي د رکوع نه بعد لاسونه په سینې ایښودي، دې خبره باندې دغه ته بدعتي وي. دا واقع په سیرت کې راځي. امام احمد بن حنبل رحمه الله ناس، امام شافعي تېرېدو په خر باندې سور، نو د امام احمد بن حنبل رحمه الله سره څه کار نو منډې کړې بس بهر ته، هغه داسې تېر شو مخې ته، نو منډې کړې بس اواز یې پسې کو روانو دی. د کسانو کې یو کس ورته امام صاحب امام احمد بن حنبل ته وایي څه لکه مطلب دا چې اوس منډې پسې څه راوړې، لکه مطلب دا چې ته م غټ امام یې. هغه ورته څه وایي که علم دې په کار د دې خر د لکۍ ونیسه نو تا له به علم میلاو شي. خر د لکۍ ونیسه مطلب څه د دې سړي سره ګرځه علم به در الله درکړي. دې ته وایي د یو بل سره محبت کول، دې ته وایي سلفیت. حالانکه د امام احمد بن حنبل او د امام شافعي رحمه الله په منځ کې ښه اختلافات شته په مسلو کې، خو د هغوی د لاسه د هغوی محبت نه دی ختم شوی. ما خبره دا کوله چې صحیح سلفیت وپېژنئ، صحیح سلفیت وپېژنئ، او بل دا چې سلفیت مه بدناموئ د الله دپاره. که ستا هغه څه کوې چې ستا زړه غواړي نو بیا داسې مه وایه چې زه سلفي یم، ځکه چې سلفي په خپله مرضۍ باندې څه نه کوي، هغه د الله د شریعت مطابق ژوند تېروي. او که ته دا وایې چې زه خپله مرضي کوم نو بیا ته موږ دا وایو چې د الله لپاره بیا ځان ته چې سلفي مه وایه، سلفیان مه بدناموه. زه به کوم خپله مرضي او یم سلفي، دا د کوم ځای منهج دی؟ موږ الحمدلله قرآن او حدیث منو په فهم د دین د مشرانو،
چې کوم سلف صالحین دي او الحمدلله د علماو سره محبت ساتو او کوم عالم چې خطا شوی دی نو هغه په دې خطا کې معذور ګڼو دا خطا ولا پرېږدو د چا سره چې حق یې هغه منو دا زموږ منهج دی په دې به عمل کوئ که نه به کوئ انشاءالله داسې ځان داسې کا ما د یو عالم نه دا خبره اورېدلې و ډېره مزداره خبره عربي عالم و بیان یې کوو موږ درس ته ناست نو هغه وی داسې اخلاق استعمال که چې خلک تا ویني هغه دا ووایي چې د امتي دا اخلاق دی چې د هغه پیغمبر به ګوره څه اخلاق تاسو ځان داسې کوي چې خلک ووایي چې دا کشران داسې ښکلی منهج دی چې ګوره د هغه مشرانو به څنګه منهج او څنګه اخلاق به داسې سلفیت زموږ په کار دی که بالفرض یو سړی تا سره زیاتې هم کوي خو ته د الله د رضا دپاره بخه او دا کم چې زموږ سره دشمني کوي کوشش وکړئ چې د دوی په زړونو کې ځای جوړ کړئ کوشش دا وکړئ دوی په زړونو کې ځای جوړ کړئ دشمنان چې یو سړی موږ سره دشمني کوي هغه موږ به پرېږدو نه چې زه ته ورکېږم تا سره زموږ نه لږ زموږ مجلس ته مه راځه ما سره په سعودي عرب کې یو کس ملاو شوی د رباط او هغه به ما باندې سلام نه اچو او یو ورځ یې دې ملګرو ته ما به سلام اچوي زه به سره ملاو شوم لکه څنګه یې ښې خو جواب به یې نه راکوو چې ښه یم بیا یو ورځ دا وویل که د دې شیخ صاحب په دې خبرو جنت میلاویږي نو جنت مې نه دی په کار دا دغه الفاظ نو په ما پسې ملګري رالو ما ته وایي شیخ څه ورته ووایو داسې سره شنه کېدو ما تاسو څه کوئ پهلواني کوئ ما ته یې پرېږدي زه پوه شم دا سړی پوه تاسو به ورسره خبرې به ورسره نه کوئ زه پوه شم دا سړی پوه شم ورو کلونه پکې واوړو تقریبا 300 کاله پکې واوړو هغه سړي ته الله سبحانه وتعالی سلفیت نصیب کو بیا ما ته ملګري ووایي شیخ صاحب دی پوه که ډېره سختي کوي و دې سختي کې کوم چې زاړه ملګري د هغونه دا نوی بیا ډېر ګرم دی نو دې لږ پوه کړه نو ما هغه ته ووایي ما ته داسې کار وکړه پلانیه لږ ګزاره کوم ما ته وایي شیخ صاحب په دې ګزاره نه کېږي یو سړی د قرآن او حدیث خلاف کوي زموږ ورته له وینې خوټ کېږي وایي ما زه خیره ته ګزاره کوه هغه سړي له الله سبحانه وتعالی هدایت ورکړو بیا داعي وګرځېد اوس راغلی دی سعودي عرب نه ویزې ختمه کړې ده تقریبا د کلي 3 حصه د هغه په دعوت باندې الله علیه حدیث کړی ده 3 حصه د کلي او د هغه انسانو چې ویې که په دې خبرو جنت میلاویږي زه پرې نه ځم جنت دا خو نه دی چې سړي دا خبره وکړه او ته پرېږده کافر زوی هغه وایي زه جنت ته نه ځم پرېږده مرتد ته دا خبرې د مسلمانانو وي زه جنت ته نه ځم او چې څوک پې سلام واچوي دا بعض ملګري څوک خیال دی دوی چې په بلتي باندې سلام واچوي دا نه دی سلفي نه دی ځکه یې په بلتي سلام واچوي موږ دا وایو چې صحیح ده اصول شتي د بدعاتو د اهل بدعو سره د معاملاتو د هغې خپل اصول د بشریت کې خو داسې کارونه مه کوئ چې یو سړی په خطایي هغه ته ګوره د خپله خطایي دینداري ښکاري ګورئ هغه دا نه وایي چې زه په خطایي یم هغه ته دا دینداري ښکاري نو دې سړي سره ښه په حکمت باندې خبرې کول ښه په حکمت پوه کول دې ته وایي سلفیت دا صحیح سلفیت دی په صحیح معنو سره په مابین د افراط او د تفرید کې د سلفیت ته الله سبحانه وتعالی دا سلفیت موږ ته نصیب کړي او الله دې په دې سلفیت باندې موږ د قیامت پورې قایم او دایم لري ما خبره ټوله به دې پورې شروع کړې وه چې د قیامت لپاره یو تیاری دا دی چې انسان د سلفیت عقیده مضبوطه راونیسي رسول صلی الله علیه وسلم وایي عضوا علیها بالنواجذ چې زما دا طریقه به داسې مضبوطه راونیسي چې جامې د غاښونو به رابند کړي د کنایه دی دې چې ښه مضبوطه به راونیسي نو که څوک یې درنه راکاږي خو چې پرې نه دي نو تاسو دې چې کار وکړئ چې د خپل منهج دا د جامې به د غاښونو کې مضبوط راونیسي څوک یې درنه ګډوډ نه کړي فتنې والله لازم ډېرې زیاتې شوي فتنې زیاتې شوي دي او مفتیان ډېر شوي دي او مولیان ډېر شوي دي او مقررین ډېر شوي دي رسول صلی حدیث کوي وی قیامت ته نږدې کېدو یو نښه دا ده چې مقررین به ډېر شي او علما به کم شي تقریر کوونکي خو دنیا دي سم ډېر شي دي خو په صحیح معنو سره علما دا ډېر کم دي نو تاسو احتیاط کوئ د خپل منهج مبارک زما دا منهج موږ سره قیمتي نعمت دی خو چې د سړي سره په کور کې سره زر پراته وي نو دې سره مخامخ یږدي چېرته کله د پیټو کې یږدي او کله د قانون لاندې یږدي او کله په بالښتونو کې یږدي پرون یو ملګري خبره وکړه دا ملګري ما سره هلته ناست نو ما ته وایي شیخ صاحب بیا ما سره پیسې پرتې وي نو هغه مې د کټ په دې خپه کې دننه بولوي بیا مې د هغې نه یې زه راویستې او ټولو یې زه راولیدې کته نو ګوره د پیسو قدر ونه منډه په دې کټ په دې خپه کې دننه بولي چې دا پیسې خرابې نه شي اوبه پې ونه لګي نور پې ونه لګي دغه شان دا عقیده ده د دې حفاظت وکوي چې دا چېرته خراب نه چې دوړې پې ونه لګي ګوره په سلفیت چې دوړه ولګي نو لږ خړ شي نو بیا هغه ته لږ کږېږي نو بیا سیده شه په دې سلفیت باندې چې د نور ډېر ونه لګي ګوره وچ به شي باران پې رانه شي ګوره لوند به شي ځان سره
ښکلی ساته، ښه مضبوط یې ساته. الله سبحانه وتعالی موږ د سلفیت په دې منهج باندې مضبوط ساتي. دویمه طریقه دا ده د آخرت لپاره عمل. اسباب ډېر زه ورته ټول نه بیانوم، او تاسو سره زما دومره محبت دی چې هغه د مرۍ هغه دړ هغه رانه هېر شوی. الله سبحانه وتعالی تاسو ټولو سره محبت وکړي، او الله سبحانه وتعالی موږ په جنت الفردوس کې یوځای کړي. دا شیخ روح الله توحیدي صاحب د الله د شکرې نه بعد د دې شکریا ادا کوئ، او ستاسو لپاره د منډې او د کوششونو دې لپاره تاسو ته حق در ورسي. نور د هیڅ هم نه غواړي، څه نه غواړي، هېڅ ته نه غواړي، خو صرف دغه وایي چې راشي قرآن او حدیث دعوت کښېنئ دې جومات ته. دې جومات کې لګیا دی ګوره کار کوي، ستاسو لپاره کوي. چې دا جومات غټ شي دا محلې والا به پکې ښه په ارام لمونځ کړي، نو دوی ته به درسونه کړي. نو د دې علماو قدر احترام کوي. والله العظیم سبا به دا علما نه بیا به خفه ناسي. موږ لږ ساعت مخکې شیخ رحمتي حفظه الله خواله تلي، شیخ غلام الله رحمتي غري ناجوړو. نو په هغه ټیم کې زما په زړه کې دا سوچونه راتلو چې دا زموږ علما دي د دین خدمت یې کړی، نه غریب د کټ نه راپاڅېدی نه شي. دا زړه پسې زموږ وجړل. بیا چې ترې واپس راوتم نو دا تندی مې له ښکل کړو. د درې پېرې مې پته نه لګي، کېدای شي سبا له بیا د شیخ نه یم، کېدای شي زه نه یم، یو بل وینې نو. نو دا علما اوس تاسو سره شتي ده، موقع ده، سبا له به ګوره دا علما نه وي او نه به بیا تاسو وي. نو بیا به ډېر ارمانونه وکړي، خو داسې به تاسو ته میلاو نه شي. داسې علما چې ګوره هغو تاسو ته صفا قرآن او حدیث بیانوي، د دوی قدر او احترام کوي. الله سبحانه وتعالی زموږ د ټولو علما کرامو حفاظت وکړي. نو دویمه طریقه دا ده، او دویم سبب یا دویمه لار چې انسان په هغې باندې روان شي، نو د آخرت تیاری پرې کېږي. هغه دا چې د عبادتونو حفاظت کوئ. لکه دا 15 وخته لمونځ په جومات کې کوئ، د جمعې سره کوئ. او زه یو پیر د عربو یو مشهور شیخ دی دکتور خالد البکر، د هغه سره زه میلاو شوم نه، هغه ته مې شیخ ما ته خصوصي نصیحت وکړه، خاص نصیحت. هغه وایي زه په تادي کې م ټیم راسني چې یو نصیحت یاد ساته. مې څه وي، خلک دینداره سړی هغه د کوشش کوي چې د تکبیر تحریمه لاندې کړي. د دینداره سړی دا ورنی الله اکبر چې موږ وایو، وی دینداره سړی هغه دی چې دا رالاندې کړي، خلک د دې کوشش ډېر کوي. ته دا کوشش کوه چې مؤذن د اقامت کې الله اکبر وایي او ته په جومات کې ناستې، الله وایي ستا ژوند برکتي کړي. تکبیر تحریمه لوی منډې مه وه، چې بانګ وایي او ته په جومات کې رسېدلی ناستې. نو زما تاسو دا نصیحت دی چې د منځونو پابندي کوئ، دا د آخرت لپاره یو غټ تیاری دی. دا شان د ذکر او اذکار تیاری حفاظت کوئ، د ذکر او اذکار استعمال په خپل ژوند کې ډېر راولئ. د هغې د لاسه به ستاسو ژوند برکتي وي، ستاسو ورځ او شپه به برکتي. الله سبحانه وتعالی به ستاسو حفاظت کوي. د ذکر د لاسه او په ذکر کې چې کومې فایدې دي په دې باندې علماو بیانونه کړي، او زما په یو بیان شتي، انشاءالله تاسو سره به یو که نه ویورئ شتي په انټرنیټ کې او په دې میموریانو کې د ذکر فضایل او فایدې. په هغې کې ما ډېر زیات فواید ذکر کړي دي. ذکر اوس موږ سره وخت ډېر نشته، نو دا ذکر او اذکار چې دی د دې احتیاط کوي، الله سبحانه وتعالی به ستاسو حفاظت کوي. درېیمه طریقه دا ده د آخرت لپاره غټ تیاری دی چې الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچې کوئ. دا به ستاسو لپاره صدقه جاریه شي. او دغه شان علمي مجالسو کې کښېنئ، د علماو سره ناسته پاسته کوئ، نیکانو خلکو سره کښېنئ پاسئ. دا مختصر یو څو خبرې وي، نور ستړی شوی یم. الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو حفاظت وکړي. الله سبحانه وتعالی دې په دې جومات کې برکت واچوي. الله سبحانه وتعالی دا جومات د دین یو مرکز وګرځي، او داسې جومات او داسې مرکز دې ته الله وګرځي چې خالص د قرآن او حدیث خدمت وکړي. او کوم ملګري چې دلته لګیا دي دا خدمتونه کوي، د دې جومات لپاره منډې وهي، الله دې د هغوی سره مرسته وکړي. او زما دې ملګرو ته دا نصیحت دی، کوم ملګري چې دلته چې د شیخ صاحب سره منډه وایي په دې جومات کې د سره مرسته کوي، هر قسم ممکن مرسته. دا غریب لګیا دی. زمونږ کې دا مرض دی چې مولا الا بلا وګرځنې، مولا چې څه کوي مولا به کوي، او زه به چې بیا غیبتونه کوم. ګوره غریب دومره ذمهواري ستاسو لپاره په سر اخیستې ده چې دې خلکو جومات غټي، دې خلکو د دین بیان شي. نو دې جومات کې دا کار شروع کړی، به دې کو سره مرسته کوي، به دې کو سره منډه ووایي. هغه سوچ او فکر دار او تاسو بېغمه ناست یو، الله بیا به مریانو پسې دا خبرې وکړي، یاره اسلامي پیسې دي ورسره وایي. نن یې سکوټر باندې ولیدو، نن مې په موټر کې ولیدو، په یو ځای کې نه مبکې دا مولا غریب. په دې باندې یو کس مقاله لیکلې وه، ډېره ښکلې مقاله وه، پنجابي عالم، زما ډېره خوښه شوې وه. د هغه یو مقاله کاتب و،
كل مقاله لیکلو نه باغی هغه د زه تاسو باز خبره نقل کوم ټول مقاله وګدره وی کومولای سي چې رواني او دې مثال کې تلاوت کوي خسره ځان رواني تلاوت کوي وی دې وی چې مولای سي خو مالته ولې سندري وی روانه یعنی کوي سندري کله ویلا خو ځان سره قرآن مراجعه کوله ها مولای سي مثال کې مېده خراب ما ته اوس خپل ډاکټران دا وی په مخ چې کم ډاکټر سره کېنم وخت یو ډاکټر سره کېنم چې ته ورزش کوه خلکو زه به ورزش مثال کولی ده کدا مولای به ورزش ویلی دو سهار روان دي منډه وي باغچې خوا کې باغچې کې دا ونی دی دا مولای څنګه مثال ویلی باغچې خوا کې تاویدو جنکو ته چې ګوره دا ځکه څه کوي دا چې خلکو په مولایانو باندې بدګماني خلک مولای چې هغه کاتب لګي کوم مولای چې مثال کې هدیه راوغسته اکور ته وړي چې خزي لور کوم چې خوشاله شي دی چې مولای څنګه مولای چې ګوره دا هدیه چاله وړه دا شي بدګماني په دې مولایانو باندې ګوره مولایانو ما خلک بدګماني نه کوي د مولایانو چې خلک دي خاص کر زموږ د علما او په دې فتنو په دور کې غریبان لګي دي کوشش کوي دوی سره مرسته کوي کنه به کوي ان شاء الله دا جمعات د شیخ روح الله سي جمعات نه دی ګوره تاسو یاد دي جمعات ته دا د الله کور دی دا د الله کور دی دا د دین مرکز دی دا مدرسه د خلک دین زده کې د زموږ ټول ذمہواری چې موږ په دې کې مرسته وکړو هر ممکن مرسته موږ په دې کې وکړو الله سبحانه وتعالى زموږ د ملکونو حفاظت وکړي او الله سبحانه وتعالى د مسلمانانو په ملکونو کې همیشه امن قائم او دائم لري او الله د مسلمانانو د ملکونو غریبي او فتنې د هر څه الله ختم کړي او څوک چې د مسلمانانو ملکونو لپاره شر غواړي او فساد غواړي الله یې نیس او نابود کړي او الله سبحانه وتعالى په موږ باندې د رحمت بارانونه راووري الله سبحانه وتعالى دې سي باران راووري چې هغه زموږ لپاره د خیر باران وګرځي الله دې سي باران راووري چې باغی کې د سارو د زناورو فائدې او چې باغی کې زمکې ته فائدې او باغی کې انسانانو ته فائدې او الله دې هغه باران موږ ساتي کوم چې عذاب وګرځي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن